جی خسته سندرې مونږ اورو لګیا یو او ما اوس شاته دا هم واورېدل چې ابدم سنګینګ شروع کړی دا رښتیا خدای ته وګوره هغه به اخري کوو چې بالکل پروګرام ختمو که نه چې دا ملګري خلک بیا تختې که نه ها بالکل بالکل بهرحال موږ سره ښه سنګران شته او دې وخت کې موږ ستاسو ټایم نه اخلو په خپلو خبرو باندې دې وخت کې یو ډېره ښایسته سندرغاړې موږ سره موجوده ده او د هغې یو ډېره سپیشل ګانه په دې سپیشل موقع باندې راوړې ده زه غواړم چې د هغې سندرغاړې ډېر په درناوالي باندې استقبال وکړئ رابعه تبسم رابعه تبسم परहरुना न जुड़ेगी दादा से तुम जपदे परहरुना न जुड़ेगी सादला साला गिदले सादला साला गिदले मिदर दोन न जुड़ेगी दादा से तुम जपदे परहरुन न जुड़ेगी सादला साला गिदले सादला साला गिदले मिदर दोन न जुड़ेगी दादवा से तुम जपले परहरुन न जुड़ेगी چې ګلونه نه جوړېږي سادلا سالا ګېدلې سادلا سالا ګېدلې مې دردونه نه جوړېږي دا د وخت ستم ځپلې پرونه نه جوړېږي महलूना न जुड़ेगी सादला साला गिदले सादला साला गिदले मी दर्दून न जुड़ेगी दादवा सितम जपले परहरून न जुड़ेगी
مشالونه نه جوړیږي ستا د لاسه لګېدلې ستا د لاسه لګېدلې مې دردونه نه جوړیږي د نصیبې ګانا تاسو واورېدله او یقینا چې تاسو ټولو به ترېنه خوند اخیستي زه غواړم چې ستاسو نور ټایم نه ضایع کوم راغواړم یو بل ډېر ښه او نمړ سندرغاړی زرولي افغان استقبال وکړي پښتنو د ننګ مورچل خیبره د پښتنو د ننګ مورچل خیبره د دریا خان او د مل خیبره د دریا خان او د مل خیبره د پښتنو د ننګ مورچل خیبره تاکہ مات شوی اتلاند جہان 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 اور یو غلیم تا اجل خیبرہ اور یو غلیم تا اجل خیبرہ د دریا خان او د مل خیبرہ د دریا خان او د مل خیبرہ د پښتنو د ننګ مورچل خیبرہ تا تکاگ هیڅو کتلې نشي 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 هر یو ظلمې دې ستا تل خیبرہ هر یو ظلمې دې ستا تل خیبرہ د دریا خان او د مل خیبرہ د دریا خان او د مل خیبرہ د پښتنو د ننګ مورچل خیبرہ
ستا په دې لوړو لوړو غرونو ویاړو ستا په دې لوړو لوړو غرونو ویاړو ستا په دې لوړو لوړو غرونو ویاړو د پښتنې پیغلې اور بل خیبره د پښتنې پیغلې اور بل خیبره د دریا خان او د مل خیبره د دریا خان او د مل خیبره د پښتنو د ننګ مرچل خیبره د پښتنو د ننګ مرچل خیبره د دریا خان او د مل خیبره د دریا خان او د مل خیبره د پښتنو د ننګ مرچل خیبره خسته غونډه کې غزل وو مننه دا تاسو وړاندې کو او دلته هم دوی انجوای کو ماته لګي چې دا کم ټي وي ته ناست دي به هم ډېر زیات خوښ کړي وي طبعا ما په دومره خواري کړې وه دا دوی محبتونه دي چې خوښوي به جی ډېره مننه ستاسو سره هم thank you. تشکر یې مایک بیتي په خپلو کې به دا ګپ شپ مونږ هم دغه شانتې لګو څنګه چې زمونږ دا سندرغاړې وخت په وخت مونږ سټیج باندې راغواړو ګپ سره لګو څنګه چې زمونږ خوږه سندرغاړې دې وخت کې په سټیج راغلی ده دې سره به لږ دا خبرې وکړو چې اختر تاسو څنګه ومانځله د ټولو نه مخکې خو زه تاسو ټولو ته د اختر مبارکي در کوم لږه لیټ شم خو دیر آئے درست آئے نه همغه خبره او بله دا ده چې څنګه مینه خلک سهار وختي پاسې لمونځ وکړي بیا خپلو مشرانو ته اختر مبارکي وایي هغې نه پس د غوښو انتظار کوي نو غوښې خو ماشاءالله مونږ ټولو خوړلي دي او ما دا م اورېدلي چې د نورجان غوښې ډېرې خوښې دي د چا نه دي خوښې نورجان دا ګپ به مونږ همدغه شان جاري ساتو خو اوس څنګه چې زه مسلسل دا خبره کوم چې زه کله یو سنګر راغواړم نو زما بیله طریقه وي خو یو سندرغاړی څنګه راغواړي دا به اوس پته لګي دې کې څه دومره لویه خبره ده مړې نه دا خو به نن پته لګي که نه راځي ستاسو د لاسونو په پړکا کې شوکت محمود سټیج باندې راغی او ایز یوزول هغه همغه شانتې یېرېږي چې خبرې ونه کوي بیا خبره پکې نشته که نه دې وخت کې تاسو زموږ د مېلمنو له کومه سندره راوړې ده دا یو نکریزو ټاپک باندې غانه ده جی ترکستان افریدي صاحب کلام دی ماسخان استاد میوزیک دی دا تاسو ته وړاندې کوم. بالکل دا ښایسته غونډه کې سندره به تاسو زموږ مېلمنو ته وړاندې کوئ او زه به تاسو سره په دې کې شرکت کوم ولې دا خلک بیا لاسونه نه پړکوي څومره ظلمي چې دی ګډېږي څومره ظلمي چې دی ګډېږي د نکریزو شپه ده 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 ګډا توار پور پسی ګډا توار پور پسی د نکریزو شپه ده 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 د نکریزو شپه ده
بل شمع په نکریزو کې په سر تاووي څوک د مستۍ نه په یخ په باندې چکر تاووي څوک بل شمع په نکریزو کې په سر تاووي څوک د مستۍ نه په یخ په باندې چکر تاووي د خوشحالۍ تمبل غږیږي 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 د خوشحالۍ تمبل غږیږي 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 د نکریزو شپه ده 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 تماشا د لوی وړ ګډيږي ډېر مستې نه ځوانان سکري چې زاړ ګډيږي نن پوجا کې تماشا د لوی وړ ګډيږي ډېر مستې نه ځوانان سکري چې زاړ ګډيږي زلمي نه ټول دوستان تاويږي تاويږي زلمي نه ټول دوستان تاويږي تاويږي د نکریزو شپه ده 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 راځي چې ټول سره په ګډا تړونه واچو ټول زلمي ته چې په غاړه کې ګلونه واچو راځي چې ټول سره په ګډا تړونه واچو ټول زلمي ته چې په غاړه کې ګلونه واچو چې ترکستان پر خوشاليږي شاليږي شاليږي چې ترکستان پر خوشاليږي شاليږي شاليږي د نکریزو شپه ده 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 څومره زلمي چې دی ګډيږي ګډيږي ګډا توار پور پسیږي 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 د نکریزو شپه ده 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 غزل تاسو واورید او ما ته پوری یقین دی چې تاسو به خوند غشتي نو خوندم ته غشتي واقعي همدغه شانتي د لاسونو په پړکا کې د خپل سندرغاړي استقبال کوي مرسته وسره کوي چې هغه خوشاله د سټیج نه کوزيږي اوس ابد زه غواړم جدید خنده همدغه شانتي برقرار مونږ ساتو یو خسته غونډه حکم مونږ دي وړاندې کوو څنګه بالکل مې خوښه ده نو راځي ستاسو په دروند استقبال کې زموږ ډېر ښه هنرمندان جهانگیر عادل او سراج اکبر السلام علیکم وعلیکم السلام او تاسو ته د شمشاد ټلویزیون درېمه کلیزه او د غټ اختر خوشحاله مبارک شه زما د طرف نم د پیښور او د افغانستان
ټولو پښتنو ته د اختر خوشحالۍ او د شمشاد درېیمه کلیزه مبارک شه. او دې باره کې زه یو شعر ویم چې د خیبر دره خو لار د تلو راتلو ده، د خیبر دره خو لار د تلو راتلو ده، په کابل او پېښور کې افغان یو دی. زمونږ دا ملګري به همدغه شانتې د دوی د لاسونو دا پړکا برقراره ساتئ د خپلې هاکې په باندې صورت باندې. ټیک شو؟ ټیک شو ټیک شو. ده که نه ویم والله داسې وخت راغلی دی چې استادان مخکې سکول ته راځي او شاګردان وروستو راځي، خو دی د خدای راول دی روزانه لیټ راځي، روزانه لیټ راځي، خو ده سره به زه نو وګورم. استاد جی سلام علیکم. وعلیکم سلام. دا لیټ ولې رالی؟ استاد جی بارانو. بارانو؟ دلته خو باران نشته. کم دی باران؟ نه زمون کلی کې بارانو جی. خس تاسو کلی کې بارانو. نو سکول ته څنګه راورسېدي؟ نو استاد جی چې یو قدم به مې سکول ته اخیستو نو 2 قدمه به کور ته پرېږدم. ښه نو بیا؟ نو بیا مې چې سکول ته شا کړه کور ته مې مخ کړه. نو چې یو قدم به مې کور ته اخیستو نو 2 قدمه به سکول ته پرېږدم. ته روزانه باندې کې روزانه باندې کې وای دا غوږ مې ونیسه د پلاستیک دی. سبق یاد دی؟ او جی. ان سے یاد دي؟ او جی. اورم درنه؟ اور جی. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 وایا. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. پری وس روانه. ټول خلک پری وس روان دي. سبق یاد دی؟ او جی. داسې؟ نه جی سم. اورم درنه؟ اور جی. دیکھو تا الف مانا؟ امیتابھ بچن. امیتابھ بچن نه انار خدای دې روکا. بے مانا؟ بابر شریف. بابرا شریف نه بکری. دواړه یو شی دي چې کنه نو. میم مانا؟ دا نه ویم شرمېږم جی. زه درته وایم میم مانا. ویم شرمېږم. ولې شرمېږې؟ دا مې د خواښې نوم دی. د خواښې دې څه نوم دی؟ مسرت شاهین. د مسرت شاهین بچیا خدای خبر چې د فلمي انډسټرۍ نه راغلی او که د ډبګرۍ نه راغلی خدای دې خوار کړه سبق څوک داسې یادوي؟ وایه جي څنګه؟ داسې وایه. دا الف دی، دا بې ده، دا جیم دی، دا خې ده. دا الف دی، دا بې ده، دا جیب دی ورخېږه. جیب کوم دی؟ مونږ کره ولاړ دی په ګټو. مله داسې وایه په ګټو. جیم خې جیم خې جیم خې. اجون خو اجون خو اجون خو. دا اجون پلار دې څوک دی؟ دا مې پلار دی. دا دې پلار دی او دې پلار پسې مې تاله سوال جواب کړی دی چې دې سکول ته نه راځي، سبق نه وایي نه وایي. کور ته بوځه. سکول کې څوک وال نه کوي. بچه مې سبق ښه وایي که نه وایي؟ ډېر ښه وایي ډېر ښه وایي. دا خو ما داسې نه ده ټرین کړی که نه باقاعده مې ټرین کړی. څنګه بچې ته سبق دې ورته ټیک وویلو؟ کاکا جی دې چې کور ته درشي نو تاسو څه کوئ هلته کې سبق یادوئ؟ جی بالکل مونږ پهله ښه مزېدار انډیا فلمونه وګورو بیا سبق یادو. ښه او جی. ته هم ورسره د انډیا فلمونه ګورې؟ څوک هم کمزوري م ده که نه. خاورې به داسې زامن سبق وایي چې داسې پلاران لري چې دوی هم ورسره یو ځای سبقونه فلمونه ګوري. نو څه وکړو مجبوري ده که نه. مجبوري ده کاکا داسې کار وکړه. استاد جي دې بوځه ښه. نه استاد جي قسم په خدای سبق وایم. بالکل سبق وایم. دا داسې سبق وایم. وایي زما بچې سبق وایي ته واره. دلته چې زه څه وایم ماته نه وایي. وایم چې ته څه وایې هغه به وایم. څنګه یې وایې؟ چې ته څه وایې هغه به وایم. کتې خوا کړه وایه. ودرېږه کاکا. ودرېږه دادا. الف ب وای الف وای الف وای ب وای ب وای پکې مو وای مړه وای پکې مو وای مړه. زتا ته وای پکې مو وای. زتا ته وای پکې مو وای. یا لکه ته زما استاد یې که زه ستا استاد. یا لکه ته زما استاد یې که زه ستا استاد یم. یا لکه ته سکول ته راغلی. یا لکه ته سکول ته راغلی. زه ستا استاد یم. زه ستا استاد یم. کاکا داسې دې سبق نه وایي ښه. کاکا داسې دې سبق نه وایي ښه. وایي مړه ته چې که بیا هغه وایي که نه. نه وایي که نه. فهم که نه. زه مړه. زه مړه. کاکا ته هم ځو داسې. کاکا ته هم ځه. دا ستا پلار دی او که زما پلار دی؟ دا ستا پلار دی او که زما پلار دی؟
دا زه په بېوقوف وم زه په بېوقوف وړېدم و ته استاد ته بېوقوف ستا ته بېوقوف یې نه سمېږي نه سمېږي کاکا کاکا دا ستا پلار دی ستا پلار دی دا ستا پلار دی ستا پلار دی ستا د پلار دی کوم ستا د پلار رڼا لکه د ستورو ځلېده یو جینۍ باران د زړه په دښته ورېده یو جینۍ او د ژوند د بلاګانو نه به څه رنګ یېرېدمه بلا بلا به ما نظارېده یوه جینۍ او سولوارې مې ګلونه لاسته راغلو په دوکه کې چې شکور کې به د ګلو پټېده یوه جینۍ زمونږ ګپ شپ خو به همدغه شانتې جاري وي خو زه غواړم چې دا ښایسته غوندې کې خنداګانې ډېرې برقرارې شي او هغه سندرغاړي راغواړو چې نه صرف زما بلکې د ده ناستو مېلمنو او د ټي وي په سکرین کتو ټولو مېلمنو د ټولو کتونکو ډېره زیاته خوښه ده زموږ د پېښور سیمې او د افغانستان سیمې یو داسې سندرغاړی چې د هیڅ تعارف محتاجه نه ده صرف زه د هغې نامه علم تاسو ټول به پوه شئ چې څوک راغواړم یو ځلې بیا نازیه اقبال مینه پټه کوه خلک ما خبروه زما ګرانه اشنا میده میده راځه زما ګرانه اشنا میده میده راځه میده میده راځه میده میده راځه ستا عشق لیونی کړمه پوهېږمه زور ته د دریاب رو غورځېږمه دیدن باندې مې ستا سترګې مړېږي نه جانانه زه له تا کله صبرېږمه مینه پټه کوه خلک ما خبروه زما ګرانه اشنا میده میده راځه زما ګرانه اشنا میده میده راځه میده میده راځه میده میده راځه لږ وګوره خمار خمار چشمان لرم زه تور اوږده اوږده ښایسته زلفان لرم په تا مې زړه بایللی درته وایمه سپین مخ سره ښایسته ښایسته لبان لرم لږ وګوره خمار خمار چشمان لرم زه تور اوږده اوږده ښایسته زلفان لرم په تا مې زړه بایللی درته وایمه سپین مخ سره ښایسته ښایسته لبان لرم مینه پټه کوه خلک ما خبروه زما ګرانه اشنا میده میده راځه زما ګرانه اشنا میده میده راځه میده میده راځه میده میده راځه رښتیا مینه جانانه تل زما کوه ته ماته لرې لرې نه خندا کوه د مینې لاس مې پرې نږدې جانانه ته وفا کوه وفا کوم وفا کوه رښتیا مینه جانانه تل زما کوه ته ماته لرې لرې نه خندا کوه د مینې لاس مې پرې نږدې جانانه ته وفا کوه وفا کوم وفا کوه مینه پټه کوه خلک ما خبروه زما ګرانه اشنا میده میده راځه زما ګرانه اشنا میده میده
تاسو اورئ ښایسته ښایسته خاکې تاسو ګورئ او پکې تاسو د ایوارډز مرحله هم وکته زمونږ یو ډېر ناموړ شخصیت د ایوارډ هم شیلډ هم ملو شو په دې کې یقینا محترم ګران زموږ د ټولو مشر زموږ استاد صاحب شاولي صاحب ته تاسو ته ډېر ډېر مبارک شه جي د خوشحالۍ په دې موقع کې د درېیمه خوشحالۍ وه جی اوس ماسټر صاحب مونږه ماشاءالله ډېر ناموړ سنګران دلته راغلو هغوی خپل پرفارمنس وکړو اوس ما سټیج کې هلته شاته وکړو چې وړوکي سندرغاړي هم مونږ سره موجود دي یقینا نو د دې ما ته خو ایاز بهدا نه ویلې چې واړه به پکې وي لکه سسپنس کې پاتې شوې تاسو او که نه زه حیرانه شوم مینا بیبي د دې وجه دا ده د دې سسپنس دغه واړه دي زموږ د قوم او زموږ بچي چې دا به رالویږي او انشاءالله زموږ د ثقافت زموږ هغه د پښتو شعر او ادب به مخې ته وړي نو دا موږ داسې فیصله کړې وه زما یو ورکوټه سټوډنټ دی جواد حسین بیسیکلي دا د ډېر ښه هنرمند کورنۍ سره تعلق لري د دوی نیکه دادا لکه استاد خاتم دادا غوڼ وسی دی نو دا په دې وجه موږ راغوښتی دی یو افضل افزایي چې څنګه زموږ مشران موږ ته په سر لاس ایږدي د مخکې تلو دپاره نو موږ غواړو چې جواد حسین پکار د زما یو سټوډنټ دی بچی دی شاګرد دی زما نو بالکل موږ هغه راغواړو او دلته ناست مېلمانه به هغه ته دا نه محسوس کوي چې آیا هغه نوی دی یا هغه ماشوم دی یا هغه شاګرد دی دروند استقبال یې وکړئ جواد حسین السلام علیکم بچی وعلیکم السلام اختر دې مبارک شه ستا دې مبارک شي او د شمشاد ټلویزیون درېیمه کلیزه دې مبارک شه ها ته به اوس موږ ته زموږ د ناست مېلمنو ته به موږ څه اورې یو غزل وړوکی ماشوم او غزل بچې ښه ښایسته غزل به وایي چې دا محفل همدغه شان ګرم وساتي ښه ٹھیک شي چلو
زما د زړه په کوه کاف کې خاپیری جانانا د توربان رکیب نه پټ په دې ترسو ساتمه او هغه چې څوک ورته په سترګه د سړو نه ګوري هغه چې څوک ورته په سترګه د سړو نه ګوري دا ستا د مخه څومره خیال زه د هغو ساتمه ملګرو راغواړم ستاسو په دروند استقبال کې یو ډېر ښه آواز یو ډېر ښه فیس تاسو استقبال وکئ راځي نصیر ناز
چې دا دریم کس دی چې ما سره په سټیج روان دی او زه داسې ښایسته بېغمه لاړه شم کښېنم که نه او دې پین او کاغذ راوالي څه کوې شعر لیکم ما خو د کاغذ نه دي ویلې د یادو نه مې وې ستاسو حافظه ته یاره ده دا سم لیکل شاته نه هغه خو خیر بل څه دا راته ووایه مینه چې څوک راغواړي مونږ چې اوس کوم سندرغاړي راغواړو د هغې نه مخکې زه د هغې خپل مرستوالي MTN شکریه ادا کوم چې د هغوی مرسته مونږ سره دې پروګرام کې حاصله ده تا ته پته شته چې MTN څه شی دی دا د افغانستان یو مخابراتي یعنې د ټلیفون کمپني ده کمپني ده نو د هغې مونږ ډېر مشکوره یو چې د خپرونو کې مونږ سره مرسته حاصله ده محفل ګرم دی او زه غواړم چې دا محفل هم دغه شانتې ګرم پاتې شي نو سم خیال دی یو بله ښایسته سندره واورو زما په خیال اواز به وکړو یو ډېر ښکلی اتڼ دپاره ماسټر علي حیدر درون استقبال ماسټر علي حیدر मावे मिनर स्वाकेगी देवल दा जमीन रंग दे समाद पाक मिने हकीकत पक सरगम दे समाद पाक मिने यार साबान बुकी चिद चादरी रंग दे समाद पाक मिने हकीकत पक सरगम दे समाद पाक मिने سوانیدا دیوی مینر سوایدا ماوی ستلی ونکڑم دیول یار میرا نمرنگ دے سماد پاک منے حقیقت پک سرگم دے سماد پاک منے یار صافانا بوکی چد چادری رنگ دے سماد پاک منے حقیقت پک سرگم دے سماد پاک منے نخل دراکا دیوی می نکڑی بی باکا ماوی زرط من ازدی ویم شمایات پتنگ دے زماد پاک منی حقیقت پک سرگم دے زماد پاک منی یار صافانا بوکی چد چادری رنگ دے زماد پاک منی حقیقت پک سرگم دے زماد پاک منے
شمازدیگرتا دیوی در بشم گودرتا ما ویلا رب دسارم وی منگیش میں پسند ہے زماد پاک میں حقیقت پتی سرگند ہے زماد پاک میں یا رستا پانو کی یا رستا پانو کی چد چاندنی رنگ ہے زماد پاک میں حقیقت پتی سرگند ہے زماد پاک میں حقیقت پتی سرگند ہے زماد پاک میں ما ته د خوشحال بابا شعر راوړېږي زما محترم شاولي استاد ناست دی و هر سړی پیدا دی خپل خپل کار لره که نه چونکې د دوی مینه وه دا یاز دي د شمشاد ټلویزیون او دوی ویل چې ته یو سندرغاړی راوغواړه مینې ویل خو د دوی نه مخکې زه د سیف الرحمن سلیم یو څو شعرونه درته وایم مینه کې ملګرو ټوکې نه کېږي مینه کې ملګرو ټوکې نه کېږي ما سره چې څه کېږي نو ښه کېږي او وینه یې یارانو نه غوښتلې ده وینه یې یارانو نه غوښتلې ده ګوره تماشه کوه چې څه کېږي او نن خو اندېښنو مخه کړی یم نن خو اندېښنو په مخه کړی یم نن خو مې شرابو له ډېر زړه کېږي قرباني ماشاءالله ډېر زبردست سرفراز خو د دې خوشحالۍ په موقع به زه تا ته سوال دا وایم چې اختر دې مبارک شه ستاسو مبارک شه د ټولو کتونکو ډېر او د شمشاد ټلویزیون درېیمه کلیزه هم تاسو ته مبارک شه ټولو ملګرو ته تاسو ته ډېره مبارک مهرباني او اوس سرفراز د ښایسته غونډې کې شعر نه پس زه نه غواړم چې نور اضافي زه څه خبرې وکړم اوس موږ غواړو چې یو ډېر ښایسته سندرغاړی راوغواړو هغه سندرغاړی به سرفراز په کوم انداز کې راغواړي دا به سرفراز وایي زه ستاسو د لاسونو په پړکا کې په ډېر استقبال سره زما ملګری سندرغاړی خالد ملک لا خواست کوم چې راشي خالد ملک وختي لږه داسې ګیله کړې وه وایي د ټولو نه مبارکۍ اخلي او ما نه اړو چاته پوست نو که اختر مبارک شه ستاسو مبارک شه ټول نه مخکې خو د درنو مشرانو ته سلام وایم او پس د هغې نه د افغانستان کې چې کوم زما ملګري دي او هغې نه په وجود چې نور زموږ ډېر ښه کتونکي دي هغه د پروګرام ګوري زما طرف نه ډېر اختر مبارکۍ او دویمه خبره دا ده چې دا سور کمیس ډېر زیات فرمایش دا ملګري کوي افغانستان هم هغه خلک هغې ډېر ګانې سره ډېره زیاته خوښه ده هغې ته سپیشلي د اختر په دې موقع کې دا وړاندې کوم نو یو ځل بیا دروند استقبال خالد ملک ښایسته ګانا سور کمیز سجاد کړه دې زړه دې را نوړې دې زدلې ونه کړم سور کمیس دې کړه دې سجاد دې کړه دې زړه دې را نوړې دې زدلې ونه کړم سور کمیس دې کړه دې زدلې ونه کړم سور کمیس دې کړه دې جانا تورې سترګې تورې کړه بیا دا تورې زلفې دې سمسورې کړه بیا جانا تورې سترګې تورې کړه بیا دا تورې زلفې دې سمسورې کړه بیا د مینې وره را باندې پورې کړه بیا
خمې کا ستي ستي ما خون در بخلی دی زه دې لیونی کړمه سور کمیس دې کړی دی څه جادو دې کړی دی زړه دې رانه وړی دی زه دې لیونی کړمه سور کمیس دې کړی دی زه دې لیونی کړمه سور کمیس دې کړی دی شانتی سپینه یې ته ټولو همزولو کې حسینه یې ته لکه سپوږمۍ په شانتی سپینه یې ته ټوله وفا او مینه مینه یې ته ستا نازو ادا باندې ما زړګی بایللی دی زه دې لیونی کړمه سور کمیس دې کړی دی جادو دې کړی دی زړه دې رانه وړی دی زه دې لیونی کړمه سور کمیس دې کړی دی زه دې لیونی کړمه سور کمیس دې کړی دی شم زار لشنو بنگړو نه سنم بل ستا د سرو سرو اننګو نه سنم زار د شم زار لشنو بنگړو نه سنم بل ستا له سرو سرو اننګو نه سنم ستا د سپین مخ لکه رشمو نه سنم خوندې په جبین کوي شین خال دې بهلی دی زه دې لیونی کړمه سور کمیس دې کړی دی څه جادو دې کړی دی زړه دې رانه وړی دی زه دې لیونی کړمه سور کمیس دې کړی دی زه دې لیونی کړمه سور کمیس دې کړی دی خبره ده د زړه دلبره افسوس چې نه راځي په خوله دلبره د زړه خبره ده د زړه دلبره افسوس چې نه راځي په خوله دلبره باور دې کېږي او که نه دلبره ما ساروان خپل ټول ژوندون ستا په نوم لیکلی دی زه دې لیونی کړمه سور کمیس دې کړی دی څه جادو دې کړی دی زړه دې رانه وړی دی زه دې لیونی کړمه سور کمیس دې کړی دی زه دې لیونی کړمه سور کمیس دې کړی دی څه جادو دې کړی دی زړه دې رانه وړی دی زه دې لیونی کړمه سور کمیس دې کړی دی زه دې لیونی کړمه سور کمیس کړی دی مونږه ګران میلمانه به تنګ شوي همي نور انتظار ته نه پرېږدو زمونږه د دې پروګرام دغه اخیرنی آیټم و چې تاسو واورېده څومره میلمانه چې راغلي دي د هغې شکریه ادا کوو په خصوصا د افغانستان د مخابراتي شرکې NTM ډېره شکریه ادا کوو چې د هغې په مرسته باندې نن موږ راغونډ شوي یو زه غواړم چې د پروګرام پای د پروګرام اختتام هم
د یو دروند مشر د یو خوږ او دروند سندرغاړي په خبرو باندې وکړو خواست به کوم استاد شاولي ته چې زمونږ د ننني ناستي ته نور درناوی هم وبخي او د دې پروګرام اختتام وکړي. درنو محترمو حاضرینو میلمنو ستاسو نه یو جهان یوه نړۍ مننه او تشکر کوم ستاسو دلته تشریف راوړی او د شمشاد تلویزیون د درېیمې کلیزې په بلنه او د لوی اختر په مناسبت قدمونه ستاسو زموږ لیمه او د ګرانو هنرمندانو نه ټولو نه د زړه له کومې شکریه ادا کوو چې هغه که اعلی دي که ادنا دي که اوسط دي ټولو ښایسته دغه که د زړه له کومې د اخلاص نه نو همیشه دې وي پښتانه ژوندی دې وي افغانستان او ټول عمر دې وي پښتونستان او ټول افغانان. تشکر بسیار تشکر دومره ښایسته خبرې تاسو وکړې او دې نه پس زموږ د کشرانو هېڅ حق نه جوړېږي چې موږ نور څه ووایو خو صرف په دې اخره کې به زه صرف دومره وایم چې د شمشاد ټلویزیون ټولو کارکونانو ته دا درېیمه کلیزه هم ډېره مبارک شه او دې سره سره یې د غټ اختر خوشحالۍ هم مبارک او دا دعا کوو خدای همدغه شانتې ښایسته کلیزې راولي او خدای دې همدغه شانتې غټ او ښایسته اخترونه راولي چې موږ ټول پښتانه که په پاکستان کې دي او که په افغانستان کې چې ټول یې په شریکو همدغه شانتې مانځو. ډېره مننه خوشحاله او ودان اوسئ. الله په امان.